شهید رحمت الله علیه هغه مزار د سکون ځای باندې ظالمانو جابرانو شهید کړی و. د شاعر یې لیکلی دی دا د ګیلمن شهید جانان والا ډېر خوښ شو چې د تور پنجاب تور ګیدړې دومره مستې شولې راتلې د پښتونخوا د غرونو زمري مکوبې شګه د پنجابیانو تورې ګیدړې دومره مستې شوې د مو از زمري که اوس کاري سراج شهید و گیلمن شهید و دست دنیا پلا رهبران و شهیدان دکی بلا مسعود دست درانه مشران علماء کرام و زوانان انقلابی هغه شهیدان کو نن هغه مزار کې یوم وجی سپم را سراری سپدی زبان ظالمان و جابران و تور پنجابیان و کاری سراج شهید کړه او بیگانه وشته و دا مزار لیدل تاسو وکسو لکه دی کې هیڅ شک نشته کدا چوکم نمانو راشو څه دی ته ګوتې واراوړو بیا تاسو د دې خوشبو وکسو که دا دروغ وي بیا ویل څه راشو دا راوړی ځای نه دی د اورکزي ایجنسیه پر تحصیل هغه ځای رسه 2008 کې د مکه شوي او 300 کسانو کې شهیدان شو هغه سره نزګیر خدیزو اډه په دې ځای کې د کاري صاحب له بورډ هم لګېدلی دی او د دې سرکان ځای دا رسه تاسو راشو چیکې کو هغه خوشبويي وکسو هغه وینو نه خوشبويي رسي څه حقیقتي څه کاري صاحب باندې پر څنګه شهادت ورکړو خدای په کې په دې دنیا باندې هغه نشانه وکړي او ډېره مننه شکریا د ټولو پښتنو